ستاسو غوندې ستاسو جواسیس چې دي سرونه به درته په سینو باندې کېدي. دلته غیرتي پښتانه پراته دي، دلته دغه ستا غوندې پښتانو فکر مه کوه. سلام علیکم ورحمت الله. الله رب العزت قومونه د دې په خاطر باندې په قبایلو ویشلي دي تر څو دا یو بل سره ښه وپېژني. د دې په خاطر باندې قومونه سره نه دي بیل شوي چې دا یو بل سره بغض او کینه وساتي او همچنان یو بل ته په سنګر کې کینی. زموږ کم پښتانه چې د خیبر جرګې ته راغونډ شوي دي دا مظلوم بیچاره او ځورېدلی ولس دی. دا زموږ مسلمانان دي، د دوی سره موږ هیڅ مشکل نه لرو. د دوی په هر درد باندې موږ غمجن کیږو او دوی زموږ په درد او مشکلاتو باندې غمجن کیږي. ولې موږ د دوی د هغه بادارانو سره چې هغه دوی صحیح نه پیژني د دوی پسې دا 10 کاله یا 20 کاله یا 30 کاله کېږي دوی پسې منډې وهي که باچا خان دی که منظور دی دی نه مطالعه کړی دی نه په رسمیت باندې پیژندلی دی. دا هغه څوک دی یا دا هغه کار کوي چې د بادارانو طرف نه ټاکل شوی او برنامه ورکول کېږي. پښتانه په څه باندې مصروف ساتي؟ مهمه نقطه دا ده ډیورل لاین. کله چې هغه پښتانه اصلي هدف ته راوګرځول شي هغه انقلاب ته چې هغه د دوی حق دی د افغانستان سره د دوی شمولیت تر اټکه پورې دا زموږ د پښتنو زموږ د افغانانو حق دی او د دوی ټولو حقونو په خاطر باندې زموږ افغانان د شپه ورځ مبارزه تر څو زموږ هغه بیل شوي پښتانه زموږ سره یوځای شي. ولې د دوی باداران دوی ته هغه پلان ورکوي چې زموږ د افغانانو زموږ د دې پښتنو نه هغه څه واخلي چې هغه انقلاب راوستلی شي پې. یعنی توره تنها مسلمان سر قلم نه ښایي. د مسلمان شان همدا دی چې د تورې د قلم په څنګ کې به ورسره توره هم موجوده وي. همیشه دغه خلک په جرګاتو کې د لار او بر الفاظ ډیر کاروي. ولې کله چې غوښتنې راځي ګیس بارک سراک پل کلینیک د خپل ځان په خاطر باندې غواړي. یوه ورځ یې ونه ویل چې یو کلینیک دی په ننګرهار کې جوړ شي، یوه ورځ یې ونه ویل چې یو کلینیک یا هسپتال دی په خوست یا پکتیا کې جوړ شي. ولې زموږ افغانانو زموږ پښتنو دا رقم ځانونه پرې ډډ کړل چېرته چې سره خولۍ ده د دوی په سر چېرته چې د بغارې دي یا چکچکې دي ولې اندایمن خلک ورته وهي. سوچ کوئ مسلمانانو پښتنو زما افغانانو ورونو، والله موږ د دې مخالفت نه کوو چې زموږ یو ځای کې مسلمانان یا پښتانه راټولېږي یو جرګه جوړوي یو پلان نیسي د خپلو ولس او هغه لپاره نه. هېڅ کله موږ د داسې جلساتو مخالفت نه کوو چې په هغې کې خیر وي. ولې ځینې جلساتو کې د مسلمانانو هغه روحیه وژل کېږي. کومه روحیه چې الله ورکړې ده د هغه رسول ورکړی هغه وژني، په ډېر معمولي شي باندې وژني. ومولیده چې د آیسای کویسترین غړي یا د دوی جواسیس راله په جرګه کې داسې خبرې وکړي چې د ټولو پښتانو هغه هیلې ورماتې کړلې. محسن داوړ وایي چې که چیرې په افغانان یا پښتانه غواړي چې د دوی حکومت خوندي وي نو بر افغانستان دی کنټرول کې ونیسي. دلته افغانان پراته دي، دلته ګګر زلمي پراته دي، دلته هغه ګګر او بریتور زلمیان پراته دي چې ستاسو غوندې ستاسو جواسیس چې دي سرونه به درته په سینو باندې کېدي. دلته غیرتي پښتانه پراته دي، دلته دغه ستا غوندې پښتانو فکر مه کوه. دلته داسې پښتانه پراته دي چې ستا غوندې کسان په جیب کې پراته دي. محسن داوړ دی بر افغانستان ته هیڅ کله نور اشاره نه کوي. دلته بریتور ځوانان پراته دي. د تبلیغیانو فکر موږ ته مه کوئ. بل د منظور پښتون ډله په چلنج سره درته وایم ملاتړ کوونکي به یا ډمان وي او یا نڅا کوونکي. په ټوله ډله کې به ماته اصیل سړی پیدا نه کوي. چلنج سره ته وایم تاسو یې ماته اصیل سړی پکې پیدا کړي. ولې په څنګ کې زما ځورېدلی ولس د دې په خاطر ورځي تر څو هغه خپل حق د دوی نه وغواړي یا د دوی په واسطه شاید هغه حق د ته ورسېږي، بچی آزاد شي یا کور نړېدلی هغه کوم مصارف چې دوی کړي وي هغه ورته ورکړي. ولې نه؟ پښتونه زما مسلمان وروره که په پېښور کې که په پنجاب کې که په افغانستان کې ستاسو لپاره موږ بده ورځ نه غواړو او هېڅکله هم ستاسو مخالفین نه یو، ستاسو ملاتړ کوونکي یو، ستاسو د پښو خاورې یو. په څنګ کې زه د خپلو افغانانو نه همدارنګه زموږ په دې خاوره کې اوسېدونکو پښتنو نه غواړم تاسو په دې میډیایي مبارزو کې چې دغه د سکرین پر مخ باندې د مخ وینئ د ده مبارزه وینئ په دې باندې مه غولېږئ. والله تر شا یې هغه قوي بادار پور دی چې ستا د ضلالت فکر کوي. دغه 40-50 کال یې ته وټکولې
دغه 40-50 کاله کېږي چې تی په تکلیف کړی، تی وژلی، تی خرڅ کړی، په معمولي خبره باندې تا د ملاتړ وکړو چې ولې د اصلي بادار هغه همدغه دی چې تی په دغه 40 کلو کې وژلی. بله خبر دا ده چې زموږ نه د پاکستان یا د دغسې خلکو ویره اصلي هدف دا دی چې دلته ډیورنډ لاین دی، که چیرې زموږ افغانستان قوي شو، دلته او هلته پښتانه سره یو شول، یو موټی شول، نو زموږ بارډر یا زموږ کرښه په اټک پول کې وي. ولې دغه خلک پښتانه په همدې شیانو باندې مصروفه ساتي تر څو هغه اصلي هدف چې د پښتون قوم دی هغه د دوی د یاده وباسي. ولې همیشه وایي چې جنگ د افغانستان نه زموږ په خاوره باندې شروع دی؟ دا دی نه، تاسو سره جنگ څوک کوي؟ هغه ستاسو خپل وګړي دي، ستاسو خپل اشخاص دي، تاسو سره ظلم کړی دی، هغه ستاسو په مقابل کې راجع شوي. افغانستان نو افغانان نور دومره بیکاره نه دي چې هغه ستا ملک ته راشي او ستا ملک ځان ته آزاد کړي. نه، موږ الحمدلله ښه پراخه ملک لرو، زموږ ځمکه تاسو نیولې، اشغال کړې مو ده. انشاءالله که وخت راغی درنه حتما یې نیسو، نو په دې باندې هم تاسو ماغه کېږئ چې موږ نه به دا خاوره ونیول شي. ولې دلته انشاءالله افغانان موجود دي، لږ دمې ته ضرورت دی، انشاءالله خپله به دا خاوره موږ ته راکوي. موږ همیشه پښتانه یا د پی ټي ایم وګړي ولې رټو یا همدارنګه زموږ دوستان یا نورې رټي، د دوی په دې سسته عقیده باندې زموږ همیشه نیوکه وي. د پښتون په شان کې سسته عقیده موجوده نه ده. هغه یو غیرتي وګړی وي، هغه یو غیرتي قومي، هغه خپل حق په زوره او په توره باندې اخلي. په دې پرلتونو باندې که چا ثابت کړ چې زموږ نیکونو ازادي اخیستې، زه دا لاس درته غوڅوم. په دغه دومره وخت کې چې زموږ دا پښتانه رټل شوي، ټکېدلي دي، په تکلیف شوي دي، د دې اصلي علت همدا دی چې هغه پښتانه همیشه خپل هغه حق په غیرت او په زور باندې اخلي. په دې پرلتونو نه چې څټونه مو پې ډټ کړله، تک توره مو پې واړوله او دا 10 کاله کېږي تکلیف او ځورېدل دا ستاسو په نصیب کې دي. دا جرګه به هېڅ لاسته راوړنه ونه لري، بلکې صرف هغه غوښتنې چې هغه یې مخکې هم کړي دي، ګیس دی، بجلي ده، عسکر دی، پوسته دی، جنګ ختمېدل دي، نو پښتانه مصروف ساتل دي، بله خبر پکې نشته دی. نو همدغه بې پایله وي، اخري اختتامیه به هم همدا شی وي. هېڅ کله پاکستان نه د اورپ نشي ولی، ځکه دا باداران دي، دا مشران دي د دو او دا کته وګړي دي، نو هغوی کولی شي چې په یو ساعت کې د دو دغه ټول ټیم راونیسي او زندان ته واچوي. نو زموږ پښتانه، زموږ مسلمانان باید په دې شیانو باندې ونه غولېږي. موږ د حق مبارزې ملاتړ کوو، موږ د خپلو پښتنو ملاتړ کوو چې په هر ځای کې اوسي. انشاءالله موږ یې په غم کې غمجن یو او غم ته به انشاءالله رسیدګاه کېږي او ملاتړ یې مو یو، په تاسو باندې خفه کېږو. نو الله رب العزت مو آباد سلامات ودان لره. لا مسپارم. سلام علیکم ورحمت الله.